د ولسمشر غني د واکمنۍ لاسته راوړنو ته لنډه کتنه. په دې لنډه کتنه کې مې هڅه کړې چې په بېلابېلو برخو کې د ولسمشر غني د واکمنۍ پر مهال فرصتونو او لاسته راوړنو ته اشاره وکړم او ټولې لاسته راوړنې په مستند ډول له لیدونکو سره شریکې کړم. د ولسمشر غني دوره سره له دې چې له خورا ګڼو ننګونو سره مخ وه، خو بیا هم پام وړ لاسته راوړنې درلودې چې په دې ویډیو کې پرې بحث شوی دی. دغه لاسته راوړنې په 12 سکتورونو کې ځای پر ځای شوي دي. لومړی اقتصاد. ترانزیت. د چابهار بندر له لارې د هند سره سوداګرۍ پیلول، د حیرتان بندر د ریل پټلۍ په واسطه د مرکزي آسیا هیوادونو سره نښلول، د هرات د تورغونډۍ او د فاریاب د عقینې بندرونه په ریل پټلۍ په واسطه د لاجوردو له لارې ترکمنستان، ترکیې او اروپا سره نښلول، چین سره د ریل پټلۍ په واسطه د ورېښمینو لارې سره یوځای کېدل، د نوي رادار سیستم په فعالېدو سره د هیواد له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو فیس له $300 څخه $200 ته لوړېدل. اقتصادي وده. په 2014 کال کې اقتصادي وده 0.8% وه، په 2017 کال کې 2.5% او 2019 کې هم 2.5% اټکل شوې ده. 2020 کې به 3% ته ورسیږي. په 2015 کال کې داخلي عواید 121 میلیارد افغانۍ وو او 2013 کال کې 109 میلیارد. له 2014 څخه تر 2019 زموږ کورني عواید 80% زیات شوي. په 2014 کال کې ملي بودیجه 80% په بهرنیو مرستو تکیه وه او 2013 کې 50% او همداراز د 2023 کې به افغانستان د 9% اقتصادي ودې او $25 بیلیونه په جوړولو سره به ملي بودیجه په خپله پوره کړي. حکومت په 2013 کې په بېساري توګه زیاته 90% انکشافي بودیجه لګولې. هوایي دهلیزونه. د هند، ترکیې، اروپا، سعودي، چین، قزاقستان، اندونیزیا او همداسې نور هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو له لارې سوداګرۍ پیلول. حکومت د هوایي دهلیزونو په پروګرام کې $3 میلیونه لګولي. حال دا چې $100 میلیونه توکي صادر شوي. یوازې چین ته په 2 میاشتو کې 1000 ټنه جلغوزي د هوایي دهلیز له لارې صادر شوي. واردات او صادرات. په وروستیو کې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړه او تصویب شوه. افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له اقتصادي انحصار خلاص شو. 2015 کې صادرات $514 میلیونه وو، په 2013 کې $883 میلیونه او 2019 کې به $1 میلیارد ته لوړ شي. د 2014 په پرتله د هیواد صادرات 45% زیات شوي. له مرکزي آسیا هیوادونو سره واردات 90% زیات شوي. د تولیداتو د قاچاق مخنیوی شوی چې د هیواد غالۍ، زعفران، جلغوزي او میوې نړۍ ته اوس د افغانستان په نوم صادریږي. د خصوصي سکتور وده. د خان سټیل او مایهن سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکې پرانستل شوې. د اوسپنې په صنعت کې $400 میلیونه پانګونه شوې. 12,000 تنو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د هیواد 80% اړتیا یې پوره کړې ده. د الکوزي د غیر الکولي مشروباتو فابریکه او په وروستیو کې د بزرګافشان د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندي فابریکه پرانستل شوې. د ملي اردو د خوراکي توکو لویه برخه اوس له داخلي تولیداتو برابریږي. همدارنګه د نړیوال بانک د 2013 په نوملړ کې د سوداګرۍ د اصلاحاتو په برخه کې افغانستان لومړی ځای خپل کړی دی. دوهم، د اوبو مدیریت. په وروستیو 4 کلونو کې د اوبو ویش، د سلګونو نوو کانالونو، سربندونه، د اوبو ذخیرو شبکو، پلونو او استنادي دیوالونو جوړول پکې شامل دي. په 40 ولایتونو کې د سربندونو او د اوبو د کانالونو 530 پروژې شبکې جوړې شوي چې 680,000 کسان ترې برخمن شوي دي.
د کانال جوړونې 215 نوې شبکې تر کار لاندې دي چې د 122,000 هکټاره ځمکې خړوبولو ظرفیت لري. په 34 ولایتونو کې د اوبو 309 شبکو سروې او مطالعه تر کار لاندې ده چې په 2019 کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او 500,000 کسان به ترې ګټه واخلي. وروستیو کې په شمال کې د هېواد تر ټولو غټ کانال خوشتېپې کانال جوړولو قرارداد لاسلیک شو چې 500,000 هکټاره ځمکه به خړوبه کړي. د برېښنا د بندونو او د اوبو مدیریت په 2014 کې د هرات سلما بند بشپړ او پرانستل شو او وروستیو کې د دایکندي سوختک بند بشپړ او پرانستل شو. 5 بندونه جوړول عملاً تر کار لاندې دي. د بدخشان د شورابک، د کونړ مانوګي، د کابل شاه او اروس، د هرات د باجدان او د نیمروز د کمال خان د و بندونو ډیزاین تر کار لاندې دی. ننګرهار کامې بند، لغمان ګمبیری بند، د کندهار دهلی بند، فرابخش آباد بند، فاریاب دهنه دره بند، بلخ تنگی شادیان بند، سمنگان آبکیلی بند د شپږ بندونو سروې تر کار لاندې ده. پکتیا مچوغلو بند، د هلمند کجکی بند دویم فاز، فاریاب آلمار بند، سرپل شورابه بند، سمنگان شاه عبدالله بند، کندوز خان آباد بند د دوو بندونو تخنیکی مطالعه تر کار لاندې ده. د کابل شاتوت بند او د بغلان بند وارداتی او لمریز برېښنا. تیرو 15 میاشتو کې 9 ولایاتو ته برېښنا رسېدلې چې بیلګې د بادغیس، لوګر، غزنی، پکتیا او میدان وردګو ښارونه دي. همداراز پنجشیر، کونړ، پکتیا، بامیان، دایکندي، زابل، ارزګان، کندهار، غور، نورستان او نیمروز ولایتونو ته په وارداتي برېښنا رسولو کې کار روان دی. تر راتلونکو 18 میاشتو به د برېښنا د ملي شبکې په بشپړېدو سره د ټولو ولایاتو ښارونه برېښنا ولري. د سرخان پلي خمري د برېښنا لاین تر کار لاندې دی چې پر مټ به یې ازبکستان څخه هېواد ته 1000 میګاواټه برېښنا وارده شي. له ترکمنستان نه 400 میګاواټه برېښنا واردولو باندې کار روان دی. د کاسا زر پروژه تر کار لاندې ده چې له لارې به یې 300 میګاواټه برېښنا وارده شي. وروستیو کې د ټاپې 500 پروژې پر مټ له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه برېښنا واردولو تړون لاسلیک شو. تر راتلونکو 5 کلونو به په کابل، ننګرهار، کندهار، مزار شریف او هرات کې 2000 میګاواټه لمریزه برېښنا تولید شي چې په هر ولایت کې 400 میګاواټه کیږي. ننګرهار ولایت کې د 1000 میګاواټه لمریز برېښنا پر جوړولو کار روان دی. د مزار IPP 50 میګاواټه او بیات 40 میګاواټه له ګازو څخه د برېښنا تولیدولو تر کار لاندې دی. همداراز کندهار کې 150 میګاواټه لمریزه برېښنا جوړېدلو کار 80% بشپړ شوی دی. 3 د آسیا په څلور لارې د افغانستان بدلول. د آسیا په څلور لارې د افغانستان د بدلیدو لپاره پروژې باندې کار روان دی. د مس عینک او آمو سیند د نفتو او غازو پروژو تړونونه لاسلیک شوي. 4 امنیتي ننګونې او لاسته راوړنې. د 4 کلن امنیتي پلان جوړېدل. د 2013 د امنیتي پلان لومړی کال و. تر 2020 پورې د افغان کمانډو ځواکونو شمیر 2 برابره کول چې شمیر به یې 10,000 شي. تر 2040 پورې افغان هوایي ځواک 3 چنده کول چې 300 الوتکې به ترلاسه کړي. هر کال په لسګونه الوتکې په لاس راځي. تر 2020 پورې 14,000 سیمه ییزې اردو جوړول تر کار لاندې دي چې تصفیه شوو ځایونو کې به وګمارل شي. 5 د سولې هڅې. سوله له ننګونو ډکه لاره ده. په د ولسمشر غني فعاله سیمه ییزه سیاست او د سویلي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي هغه څه دی چې د افغان حکومت په محوریت د سولې خبرو ته لاره پرانستې او تمه شته چې په دې نږدې راتلونکي کې به پایله ورکړي. 6 د اداري فساد پر وړاندې مبارزه. ولسمشر غني د امان الله خان نیمګړې سپرکۍ د پرېږدېدو ژمنه کړې. ولسمشر غني د 2004 نه تر 2040 پورې د بدلون لسیزه نومولې.
په 2019 کې د افغانستان پر وړاندې ملي ستراتیژي جوړه شوه. اوس لوړ رتبه چارواکي محاکمه کیږي. په لسګونو نوي قاضیان ګمارل شوي. په محکمو او څارنوالیو کې هم اصلاحات راغلي دي. لویه محکمه اوس یو له پاکو ادارو څخه ده. له 2015 کال څخه را په دې خوا 390 قوانین تصویب او یا تعدیل شوي. د جزا قانون، د ښاروالۍ قانون، د کانونو، پټرولیم او ګازو نوي قوانین جوړ شوي. د کابل بانک غلا شوې پیسې نیمې بیرته راوګرځول شوې. سیستمونه تر ډیره بریده بایومیټریک شوي او په پارلماني ټاکنو کې له بایومیټریک استفاده وشوه. د ځمکو د غصب د مخنیوي قانون جوړول. تیرو 4 کلونو کې 500 زره جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول شوې ده. همداراز د 18,800 غاصبینو نوملړ قضایي او عدلي ارګانونو ته لیږل شوی چې د جرم په اثبات سره به هر مجرم ته 10 کاله بند سزا ورکړل شي. په ښاروالیو کې اصلاحات. د ښاروالۍ لپاره نوي قوانین جوړ شوي. د ښاروالانو 3 ملي کنفرانسونه جوړ شوي. ښاروالان د آزاد سیالۍ او ازموینې له لارې ټاکل کیږي. د ښارونو لپاره ماسټر پلانونه جوړ شوي. د ښاروالیو عواید او خدمتونه زیات شوي. تر راتلونکو 4 میاشتو کې به د کابل ټرافیکي سیستم برېښنایي شي. د زورواکو له جزیرو له منځه وړل. ولسمشر د واک جزیرې له منځه یوړې او د جنګ سالارانو او غیر مسوله وسلوالو ډلو پر وړاندې ودرېد. کابل کې په سلګونه غیر مسول وسلوال ګروپونه ونیول شول. د حکومتي چارواکو په ټاکنه کې د پارلمان د وکیلانو لاسوهنه تر ډیره له منځه یوړل شوه. اداري اصلاحات او ملکي خدمتونه. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسیون کې روڼتیا او پراخ اصلاحات رامنځته شوي. ګمارنه اوس د لیاقت او آزادو سیالیو په اساس کیږي. د ټولو ملکي کارکوونکو بایومیټریک کول تر کار لاندې دی. د ملکي خدماتو کمیسیون 500 زره غوښتنلیکونه ارزیابي کړل. 2,000 ملکي مامورین وګمارل چې له دې منځه یې 10,000 نوي ښوونکي وو. په 2013 کې 10,000 ملکي کارکوونکي ګمارل شوي. دغه بستونه له تیرو 5 کلونو خالی وو. په تیرو کې به ګمارلو 18 میاشتې وخت نیوه خو اوس دا وخت 45 ورځو ته راکم شوی. 2013 کې د ملکي خدمتونو په اډانه کې د ښځو ګډون د 15% په زیاتوالي سره 20.5% ته لوړ شو. 2019 کې به دا کچه 10% ته لوړه شي. د ارګ او منبر ترمنځ د واټن له منځه وړل. په تیرو 40 کلونو کې به په 40 ولایاتو کې 310 جوماتونه جوړ شي. همداراز 212 جوماتونه او د حاجیانو کمپونه بیا رغول شوي دي. 250,000 متره مربع فرشي جای نمازونه اخیستل شوي. اوس مهال په 10 ولایاتو کې د جوماتونو جوړول 80 پروژې تر کار لاندې دي. ولسمشر په 40 ولایاتو کې له علماو سره 40 جامع جوماتونه جوړولو ژمنه کړې ده چې کار پرې روان دی. همداراز جوماتونه له ارشاد، حج او اوقاف وزارت سره ثبت او رسمي کیږي. وروستیو 4 کلونو کې 4,640 جوماتونه ثبت او رسمي شوي دي. د برېښنایي تذکرو ویش. د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې چې لا تر اوسه یوازې په کابل پورې محدوده ده. خو د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر اوسه له 40,000 زیاتو کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي او 3 برابره نورو کسانو فورمونه اخیستي چې ورته به وویشل شي. او همداراز د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په ولایاتو کې هم پراخ شي. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.